السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عزت من دورورا او قدر منی خوري د کامیابی تر ټولو رښتونه او صحیح معیار هغه دا دی چې انسان د جهنم نه وژغورل شي او جنت ته لاره پیدا کی. د کامیابی معیار مال نه دی، شهرت نه دی، دولت نه دی، وسائل او امکانات نه دي، دنیاوی پیمانه نه دي، بلکې قرآن عظیم الشان د کامیابی معیار دا ښودلی چې فمن زحزح هر هغه څوک چې لرې کړی شو عن النار د اور نه وادخل الجنة او جنت ته داخل کړی شو فقد فاز، په حقیقت کې امدا کامیاب شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.